سورة الانشقاق دا مکی سورت دی. د مخکې سورت د سورة المطففین سره ربط او مناسبت دا دی چې مخکې سورت کې رد و، زجر و په تطفیف او په تکذیب سره، په دوو کارو چې په طول او ترازو کې کموالی کول، په دې رد و، او دارنګه رد و په تکذیب باندې چې څوک د الله پاک خبرې نه مني او درواغ یې بولي، په دې باندې هم رد و. په دې صورت کې الله رب العالمین ترغیب ورکوي و کدح صالح ته، نیک عمل نیک محنت کولو ته الله پاک ترغیب ورکوي د دې دپاره چې حساب اسانه سي او عملنامه فراسته لاس سره ورکول سي. دا مناسبت دی. دعوه او موضوع د دې صورت دا ده، ترغیب دی نیک عمل ته د حساب د اسانه کېدلو دپاره او د عملنامې په فراسته لاس ته ورکول کېدو دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، هر کله به چې اسمان څیرې سي، وچې وي، اسمان به چې وچې وي. اذا السماء، کله به چې اسمان انشقت څیرې سي، واذنت او غوږ یې ایستی دی د اسمان لربها دپاره د رب خپل، وحقت او لایقه ده دا چې دی باید غوږ ونیسي ورته، د الله پاک احکام حکم ته باید غوږ ونیسي. اوس یې غوږ نیولی دی، نو کله چې د الله حکم ورته وسي نو بیا به د اسمان څیرې سي او وبچوي. واذا الارض، او کله به چې مځکه مدت را کش کړل سي، مځکه به را کش کړل سي، والقت او وبغورځي د مځکه ما فی هغه شیان چې په دې مځکه کې دي، وتخلت او خالي به سي. په دې مځکه کې چې کوم مړه شخ دي یا نورې خزانې او شیان پکې شخ دي، دا به ټول را وغورځي او دا به خالي سي. واذا الارض مدت، مځکه به را کش کړل سي، دا به داسې را کش کړل سي د دې دپاره چې خلک ټول را جمع کړي د حشر میدان ته. او حدیث کې راغلی دی چې دا را کشول به یې داسې لکه د پسه څه چې سړی پوس وکاږي، په داسې طریقه سره به د دې مځکې مخ دا به ځینې را کش کړي او پټ شیان به راښکاره شي. والقت ما فیها وتخلت واذنت، او غوږ یې نیولی دی لربها دپاره د حکم د خپل رب، وحقت او لایقه ده ورته دا چې باید د الله پاک حکم ته غوږ ونیسي او تابع او تیار یې حکم ته ووسي. یا ایها الانسانو، ای انسانه، انک کادح، یقینا ته محنت کوونکی الی ربک دپاره د نزدېکت و خپل رب طرف ته. کدحا محنت کول، انسان خدا کوشش کوي فملاقیه، نو ته مخامخ کېدونکی د دې عمل سره، د دې خپل محنت سره بیا ته مخامخ سي. فاما من اوتی کتابه، نو چې سړی د خپل عمل سره مخامخ سو نتیجه به دای فاما من اوتی، چاته چې ورکول سو کتابه، کتاب عملنامه ده د بیمینې فراسته لاس سره، فسوف یحاسب، ژر دی چې حساب وسي د ده سره، حسابا یسیرا، اسانه حساب، اسانه حساب به ورسره وسي. وینقلب، او دی به وګرځي الی اهلي و خپل کور ته، مسرورا خوشحاله سوی، خپل کور ته خپل جنت ته به ولاړ سي، خپل خادمانو او حورو ته به ولاړ سي په داسې حال کې چې خوشحاله به وي. واما من اوتی کتابه، هغه څوک چې ورکول سو ده ته عملنامه ده ده وراء ظهرې، د وروسته د شا ده ده چې دا عملنامه ورکول سره، فسوف یدعو، ژر دی راوبولي دی صبورا، مرګ او هلاکت، ویصلا، او دی به ننوځي سعیرا و ګرم اور ته. ولې دا جزا ورکول سوله؟ انه کانه، یقینا دی و فی اهلی، په خپل کور کې مسرورا خوشحاله سوی، په دنیا کې خوشحاله ګرځېدی، د آخرت فکر نو ورسره، نو اوس ځکه په آخرت کې الله پاک غم ورباندې راولي. انه ظن، یقینا ده دا ګمان کړی و ان له یحوره، چې دی به بېرته نه راګرځول کېږي، دی به الله ته به د ده رجوع نه وي. حور وایي رجوع ته، د ده رجوع الله ته نشته، ده دا ګمان و، نو ځکه نن دی په عذابو کې مبتلا سو. بلا بلکې داسې نه ده، یعنې دا د ګمان غلط نه دی، بلکې راګرځول کېږي به. ان ربه، یقینا رب د ده چې و کانه به، و په ده سره بصیرا، لیدونکی، هغه په ده باندې لیدونکی و، د ده اعمال یې لیدل. نو فلا داسې نه ده، اقسم، زه قسم اخم بالشفق، په سرخۍ د ماښام، واللیل، او قسم اخم په شپه باندې، وما وسق، په هغه څه چې دا شپې را جمع کړي دي، په دا شپه کې څونه شیان شته، په دې ټولو قسم اخم. والقمر، او قسم اخلم په سپوږمۍ سره، اذا اتسق، کله چې پوره شي دا سپوږمۍ، یعنې 14 او 15 ته ورسېږي. لترکبن، جواب د قسم دا دی، خامخا به تاسې سپرېږئ او تاسې به ورځئ طبقا، په یوه حالت باندې، عن طبق، وروسته تر بل حالت، تر یوه حالت وروسته په بل حالت باندې ورځئ. الله پاک دا قسمونه واخیستل په دې غرض چې دا انسانان اوس په کوم حالت کې دي،
مثال ځواني، تر ځوانۍ وروسته بیا سپین ږیروالی راځي، تر دې وروسته مرګ، بیا قبر، تر قبر وروسته بیا راپورته کېدل، بیا د حشر میدان، پل صراط یا جنت یا جهنم. دا ټولو حالاتو باندې به تاسې خامخا ورځئ. په دې شانو یې قسم چې واخیستئ، مناسبت یې دا دی ورسره، یو په سرخۍ د ماښام او بل شپه کوم شي چې شپې راجمع کړي، او بل سپوږمۍ چې کله دا پوره شي. دې ټولو حالاتو کې هم تغییر راځي. نو الله پاک فرمایي چې ستاسې حالاتو کې به هم تغییر راځي او حالات مو داسې بدلیږي. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، چې چاته پر اصل عملنامه ورکول سوله، حساب به اسانه ورسره وشي. نبی علیه السلام یو واره وفرمایل چې من نوقشه فی الحساب عذبه، د چا سره چې مناقشه وسوله په حساب کې، یعنی حساب ورسره وسو، نو دې ته به عذاب ورکول شي. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړله چې ته دا څنګه وایه، قرآن کریم کې خو الله دا فرمایلی، نو د دې آیات څه مطلب دی چې فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، چې چاته پر اصل کتاب ورکول سو اسانه حساب ورسره کېږي، او ته وایې چې د چا سره حساب وسو بس هغه ته عذاب ورکول سو. نو نبی علیه السلام وفرمایل انما ذلک العرض، وایي دا صرف ورپېښېدل دي، ورپېښول دي. الله پاک به نیک عمله انسان ته صرف عملونه وروښیي، وایي تا دا ګناه کړې ده، دا دې کړې ده، دا دې کړې ده. دا ټول چې ووایي انسان به وبېرېږي چې زه خو تباه سولم، نو الله پاک به ورته وفرمایي چې ما ته بخښلی یې. صرف به یې ور په یاد کړي، نور به ورته وایي چې ما ته بخښلی یې. نور سخت حساب د هغه چا سره الله پاک کوي چاته چې د عذاب اراده ولري. واما من اوتی کتابه وراء ظهري، د شا د طرفه څخه چې کتاب ورکول سو، هغه په دې ترتیبي چې چپه لاس په چپه لاس کتاب ورکول کېږي د شا د خوا څخه، چپه لاس به یې الله پاک راواخي، سینه به یې ور څیرې کړي او تر سینه به یې وباسي د شا طرف ته، او بیا به عملنامه ورکړي. دا به د ده دپاره غټ عذاب هم وي، او بل به دا چې د لرې سو معلوم هم وي چې دا هغه بدبخته انسان دی او د بدو اعمالو خپله به خپله عملنامه وایي هم، او خپل پر ځان به خپله شاهدي هم وایي. لترکبن طبقا عن طبق، خامخا به تاسې سپرېږئ، یعنې ورځئ به په یو حالت وروسته تر بل حالت. نو دا قسمونه الله رب العالمین په دې خبره باندې وکړل چې قیامت به خامخا راځي. اوس الله رب العالمین زجر ورکوي د نافرمانو خلکو ته چې دوی ولې ایمان نه راوړي. فما لهم څه وجه د دوی لره لا یؤمنون چې دوی ایمان نه راوړي. او بل حالت یې دا دی واذا قرئ علیهم القرآن، کله چې ویل سي پر دوی باندې قرآن کریم، لا یسجدون، دوی سجده نه کوي. سجده خاص رکن ذکر دی، یعنی عبادت ته الله پاک نه کوي، سجده مهم عبادت دی، نو ځکه یې دا خاص ذکر کړله. دوی سجده نه کوي، حالانکې د قرآن کریم د وجې باید چې سجده وکړي. دې آیت کې د دې آیت د وجې څخه یوه سجده لازمیږي. بل الذین کفروا، بلکې هغه کسان چې کفر یې کړی دی، یکذبون، دوی تکذیب کوي. دا قرآن کریم چې اثر نه ورباندې کوي، اصل وجه یې دا ده چې دوی تکذیب کوي. والله اعلم، الله پاک ښه خبر دی بما یوعون، په هغه څه چې دوی یې پټ ساتي په زړو کې. الله پاک د زړو په رازو هم خبر دی. الله به حساب سره کوي. فبشرهم، نو زیری ورکړه دوی ته بعذاب علیم، په دردناک عذاب سره. زیری د استهزاء په طریقه سره ورته ویلی دی، په دردناک عذاب سره دوی ته خبر ورکه. الا الذین آمنوا، ټولو ته خبر ورکه، الا الذین، مګر هغه کسانو ته، استثناء متصله ده دلته، مګر هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی، هغو ته زیری د عذاب مه ورکوه. وعملو الصالحات، او عمل یې کړی دی د نیکیو، دا دواړه شرطونه به یې لهم، د دوی لپاره اجر ثواب دی غیر ممنون، چې قطع کېږي به نه او انتها به نه لري د دوی اجر و ثواب، د همیشه دپاره به د دوی ثوابونه او نعمتونه به ورباندې شروع وي.